ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پاره دا ډېر مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصله وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه حاصله وای پریشانی ټینشنونه وسره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک دی خو یو زمون دواګانې دي په کېږي زمون دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس بوچت کو بس ایستا خبر نشو چې منځو کو یا بغیر د مانځنه چې دعا کو لاس بوچت کو بس په مخبره کاږو منډه وو ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل بلا زړه دوا خدای نه قبل آداب د دې مخکې الله حمد بو الحمدلله رب العالمین بیا په رسول الله مبارک درود شریف ابلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلای او خد دعا به وغواړي وجاله ور سره او د دعا نه پس بیا درود شریف وایا او لا سوچت کا او بیا په مخلص راکاګا شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پور تکل نو الا به خطا کول چې په مخ به راخل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه شته بعض قوي سندونه شته خیر آداب دي او مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د ځوانه په دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویما بادشاہ وی پلاره باندې روانو نو سړیو هغه بچی والی یا الله سترګي یا الله سترګي هغه مطلب نو جمال خدای سترګي راکا خدای هغه د یا سترګي وی چې خلک ماته وګوري چې دغه پستر کو نابینا دي پیسې برای دغه سوال د پاره یو طریقه جوړه کړې و یا الله سترګي یا الله سترګي یا الله سترګي خلکو چوکته لگا سړی خلوند نو پیسې به ورکول نابینا بادشاہ پلاره ته چغې سری ودا یو نابینا ټولو بردل تناستي او سوال کوي او بس دا چغه وی چې الله سترګي نو خلک وته ګوري پیسې ورکي ورنه دلته کې ناسته وي ښا بما ورنځ کې د روند سغواړي ای بادشاہ سلام سترګي غواړم وی خاک سونه مودینا یاره وړي چغه مې والي خو الله را نکړي وی زه واپس راځم او کسترګي نه وي درکړي سرمن دی وباس چغه وسترګي سترګي نشتا ول الله سره سترګي نشتا څه وشته کنه نو سب راز پولیس ته ودرېګا په کینه چې دنه لوند نه خو دي خلا له نبینا وی چې خدای داسه پیغام وړي وجرجانا کتا یو چغه والا خذت نن ملاوي هغه قصد لګي بلی نه قصد لګي زم دغه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وي یا الله سترګي یا الله سترګي یو خدای پاک او مخکې کوم سوال د پیسو له چغواله بادشاہ سپیره خود سرمن نه نو باسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی درونه خو دی بس په سړی باندې تیزونو باران شو چې خدای پاک داسه په جال وړي داسه په غم وړي سترګي کم دي چې مال به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې دنیا کې نه ورکړي هغه په واسه کې خدای جنت ورکړي رسول الله مبارک فرمایي کنه من سلبت کریمته چانه چې ما سترګي واغشتلې او د په صبر وکړو نو زه بدل دې په واسه کې جنت ورکو والی بادشاہ چې واپس راغی لون په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی لون دا څنګه سترګې وی بادشاہ سلام سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا سو ګوتري دا خلق بادشاہ ته ویدار کې څه کارتا وکړو جادو کسو نه 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 د مخ کې چې خدای ته نه والا د پیسو لا واس کو اوس چې سر غم پر راغی کنه نو دلانه خدای ته چغه واله نو چې دلانه خدای ته چغه واله نو بیا خدای پاک قبلای ګوره د بیبي زنیره نه و د ابو جهل وینځه وا او مسلمان و د ابو جهل ظالم پکور کې وا هغه کې به ابو جهل بواله بډای و غریبه او به والا نو دال دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه
خدای ته اوس ووایه چې تعالی خدای پاک دا سمه کړي که نه. نو یو ځل یې وواله نو لاس یې وله مات کړ. نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې او ووینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړ، لاس یې ځان له وتړه. زخمی به شو له لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرله اوښلله نو په هغې به ځان له زخم وتړه. ډېر ظلم یې پکې. یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې، نظر یې لاړ. چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو وایي څه ویې زه خدای ظالم ړنده دې کړمه. نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کرمي دا به څه کوي؟ او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وایي دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي، چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی. نو دا غریب په تپ تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپل جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې، تا ته مې لاس نه دی پورته کړی. به ته زما د حل نه خبر یې که نه؟ یا الله زما به انسانتیا واړولی شوې، زه ووالی شوم، زما لاس مات شو، ما په ټوکړه ځان له وتړه، خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی. الله نه په سر والم دی ظالم او سترګې مې ړندې شوې. نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله. الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي، دا پیغور نشم زغملی، دا د نوم پیغور نشم زغملی. نو خدای دو کارو کې یو کا، یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم. نو الله وله واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې. وایي څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي، ورته مې ویله جوړې کړې. داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې، داسې به نه وی چې کټ کې پروت او زمیندارانه کې او ته وایې خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې، لاس پې به خوځې. یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي لځې او نه کار لځې نه دکان لځې او بس یاره چې سبا دکان بس سم برجقي. نو څنګه برجقي؟ ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه غواړي. به سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سار را پاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولی وي مولی، او کله دې پوزه را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دې زه ستا به پکې سي میړه خو دې لال که نه. دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوال او داسې سوال. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی یو دی وخت مانه خیر نو وایي چې زرالما مدینه منوره ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چیلې وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کاو مال مګدا وی ما به دروازه خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چیلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده. نو رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کورته بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ اسکل. نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اسکل چې په څنګه اسکل سم لاستو د کې نبی رسول الله را یروي مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ ویګنې ناراضي دا غي سپه مونږ اسکل دا بس کېږي ځانم د قصد او دته حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم غل لا یو کټویلې سروچت ک په پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا ټولو خو قتل په پکې نشتا وسکای رسول الله مبارک یا الله چې مونږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب کا پرسون خپل سوال وکړه یا الله چې مونږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکا بس صحابي په شمه چې دا وکړه په برستان مې خو غردولا او په منډه پاسه د مې الله رسول مونږ تاسو ناراضه ما پم سکلی وې دا پیجوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلان مې ولا سو د پيوډا کجوا په مې دی واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکه اسه سوال بکې او د موسی عليه السلام یو امتیو نو موسی علیہ السلام لراغه یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ رستو سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای
چې سار لما سره سکیږي بل او سکیږي بل او سکیږي. هغه ویل کدا نامناسب دي د غیب خبر الله سره دی او دا سيزونه چاته الله نه خي. خیر هغه د موسی علیہ السلام هغه امتی ډیر زیات پاغه باندې ګران او نیک انسانو. نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق رستو سکیږي چې د مخ کې خبرې کوم وګوره مناسب نه دي خیر پکې نشتا. هغه ته موسی علیہ السلام چې خیر دې پکې نشتا هغه خیر مې دې پکې ولی چې ما ته پته ولګي چې د تجارت کې مې ګټه ده نو کوم با او چې پته ولګي دې کې ګټه نشته نه وکړو چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر نو کوم با او دا د بدر نه بکو ته خو پکې خیر ښکاري. وی الله وی چې خیر دې پکې نشته. بس موسی د خدای پیغمبر مالا سوال وکړه الله نه سوال وکړه الله ور سوال قبول کړ. ورته د شریعت خلاف سوال دی کړه بالکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو چې قبول شو نو بل ته پته ولګېدله چې زما یو اس ته بلوز بمري دو سرور پس بمری پس ذری اس بو تا منڈے تو منڈے کے خرص کا پیسے جیب کی واچولے. راغی موسیٰ علیہ السلام تا ویتا خوی خیر پکی نشتا خیر و رسید کنا کما تا پتا نوے لگی دلی اسباب مڑو دا خرچ تا دواو کا دوام قبول شوا پتاو لگی دراتا چه اسمری بس خرص میں کا پیسے میں نغدے کرے اس کمری دا چا بمری. موسیٰ علیہ السلام ہم حیران حلو تا پتاو لگی چه غلام دے غب بمری زر غلام منڈے تبو تو میلے تو خرچے کر او پیسے جیب کے وجہ بیا خوشحال دے اور راغی موسیٰ علیہ السلام تا وی تاخوی چه خیر پکی نشتا کنا دا دویم خیر راتا پتاو لگی دا چه غلام ممری خرص میں کا پیسے میں نقد کلے اس کمری دا چا بمری چه او سورہ دے تیرے شوی و تا پتاو لگی چه اس بتا پخپل امرے الامره دغه چې موسی علیہ السلام راغی جالی او ځلان ګولا دا څه چل دی وی ما ته خدا پته ولګی چې زبم رب یو سور دی پاس نو بس ځان ټینګ کړه دا خدای پاک د انسان نه مرګ پټ کړی دی کنه او هو دې کې د خدای له حکمت دی کدا چاته پته ولود به می پلار مری نو سلوي خو یوم یشمخ کې به خلکو کرا پکور کې جلا انګولا او سو خلک به یو بل راتل چې بلو دا بابا روان دی وی غم باو امینہ تلوی پہر کے خوشغلی غم باو او ڈوڑے بچا کم دے خوالا چاہتا تیوی چی تبدری وزی پس برے یا تپس بمرے اگر مانکی چیپل باو ختم باو چی خدا پاکا دا سدی دا گورا اللہ عرشی کی حکمتی. لال موسیٰ علیہ السلام تو پجڑا چوچے بروز مرم خدا تو گورا اللہ تا سوالو کا موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوی اللہ علی کی خیر نشتا وی کله یو انسان څه ګناو کې غلطیو کې لومبي او مصیبت زمون په رحم راشي نو مصیبت بدره نه ولو په مال ولا ورغورځو دی بچو نو دی یو غلطی کړي و هغه مصیبت د په سر د پاسه روانو نو مونږ په رحم راغی هغه مصیبت مولا په اسوار غورځاو چې دا پرې د اسب ول ملک لګ به خپتو دا مولا ډیر ده نو دغه اسخرس کا مصیبت ونه لید تکلیف ونه لید نا مصیبت بیا په سر د پاسه راغی نو بیا په زموږ رحم راغی مونږ وی دا غلام بوله ملکو په دې به له کو در دودام ولا ډیر ده نو عام ولا په غلام ور واچو نو غلام خود خرڅ ک هغه درد یې مونږ لري اوس بل څه شته دی نه دا سر پاتې دی وته ځان له کپن خمره دار والا اخبه پکېون غاړه د ګنا سوال بم نه ک خپل سوال وکړه څنګه چې تغلال روانه یا خدایا کامیاب میرا ہوئے یا سودی کاروبار کہہ دے سود او خدایا نو کامیاب میں پکے رہا والے یا دبن سلمان مرگ لروانے او خدایا نو بس کامیاب میں رہا والا دا گناہ سوال بنا کہے پنیکو کی دا اللہ نو غوانے ڈوڑے تے غوانے جامت تے غوانے عزت تے غوانے رزق تے غوانے بچی تے غوانے ارسا اللہ سرشتا ام من شین الا عندنا خزائنه اللہ وی دا ارسیس خزانے ما سرشتا او اللہ پا دے خوشحالی گی اللہ پہ خپکی گی نا نو دا دعا بسری بہتر خدا دا چی دو رکاتا منزو کا قبلی تا مخ کا او لاسو چت کا او الحمد شریف او دا غین پس درود شریف او بیا پا اخلاص دعاو کا یقین ساتا چی اللہ را لقبلی دا با اللہ یقین کی نا بس سوال کے دا دا منگ دا نا دا منگ ملو للال شو دوا باوکو نو بل وی دوا باوکو نو چې لس کسه دی لس کسه وی دوا باوکو رښتیا وایي چې دا تاسو مړو لږو کوم دواګانې کوي دل نه کوي
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخای او دی رونی سي یو دوا به وکړو بل به برونی سي یو دوا به وکړو بل دوا ارما تاسو تبت او ما تم پته دا په مقبره کې چې د مړو د خاون ته دعا کې دا وته ځان خایې کده مړي د بخنه لپاره سوال کوي ځان په په قسم دوا کم ده مچان شاله ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو ابل وای یو دوا الګه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحينا وميتنا خشته دوا شو خمد اداره بس پرېږدي د نیک بخته چې پلار خخ کی پرېږدي چې مور تخکته شي قبر کې امور ورکوده کی پرېږدي چې غرور ورخخ کی والله کې مونږ پرېدو یو دوا بوکو یو ورور ول یو رانی ولی بل ور ولا بلانی ولی بل ولا بلانی ولی پلار ولا بلانی ولی اخذ غریب حالت کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځي او دوا بوک مطلب دوا نشته چې ماوي نظر مړی لراغله ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خدای ته زاریو کې پټه دعا وکړه او چې لس کا سلام شي مړی لا دا یو دی دعا وکړه نور دې بیا مينو یو دعا وکړه خمد ادار خپل حمد درود شریف د دل د اخلاص سره خدای دا مړی وبخي ټول دې بیا نه یو دوا وکړو دوا وکړو مچان شړی داسې کی بل وای یو بل وکړو ابل وای یو بل وکړو اول وی یو دوا بل خدای شته چا خلم لاقي ایو پکې وی دوا بوکو انا لله و انا الیه راجعون ورشدا دوا ده هغه بل یو دوا بوکو الله اکبر لا اله الا الله لکم الک سروي لاله تکبیرات تشریق وی ایو وی الله دوا بوکو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دی وی تزل لزو او بس نور سن او چې لار شي یو دوا بوکو چې زی بیا به یو دوا وکړو چاته وکړو دوا دی وکړه خدای دې وبخدي وي درود شریف دی وسره وي حمد د خدای دی وسره وي لازم نه پورته کې د دعا طریقه دار چې لاسونو چت کلا سی او بل سره پیوس کا او دا ګوت تندی ته خامخ کا او دا ورغي به مخ ته مخامخ کا او دا لیچه د عزت مخامخ کا خمد اداره خپل دعا وکا پاجزه دعا وکا پټه دعا وکا یو کس دی دعا وکي نور دی پامین وای الله بیا دعا قبول نه لس کس تللی دی یو کینه او بل پاسه او دعا بوکو یو کینه او بل پاسه دعا بوکو او مړي والا غریب په کرسه استلی چې کله ولاړی کله یو سر لذي کله بل اغلم به خويست مړي خو مون بس اسه به سره خدای بخین جنازم زمون صدوا ده جنازه لم چې سوګي سلازي د پرون لاغله د مال زو ولا زمو د نه راغله نه زمو په بدل دي نو او څوک خاطر جنازه نه کوي ځال بچي جنازه لا الکه لیدم دي کنه دي او په دې ته رومال نه جنازه نه کوي جنازه نه کوي سره جنازه خو عبادت ده ځان ورته ټول کلی ولسم جوړ کړي دي غم خادم ته جوړ کړي ده اهم عبادت هم تبا کړي دعا آداب پہ جنے دو رکعت نفلو کے لاس با اللہ توچت کے دا خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس پا مخ باندے راکاگا خمد ایدا آداب ایدا دی قبلے تا مخ کا آداب ایدا دی چی نیکیو کدا غینا پا دعا غوارا نور ار وقت دعا غوختے شے پا دعا کے خبر نشتا او یقین بساتے چھے اللہ بے قبلی او دلنا دعاو کا او جعلا خدای تاو که جلان دا دیدان جلغونے کا رب العالمین تا نو دعا با اللہ قبلی نو دا دعانا قیمتی عبادت رو نشتخا ار وقت اللہ اوے دا غائب مسلمان غائب لم دعا خدای قبلی نامو آئے چھے یو زمان یو مرگرے حج دا تماتا پخپلا وی اس مرد اللہ دیو بخی خاص مرگرے مو کوئی چراتلم وی یوی مالا دواو کا بلوی مالا دواو کا بلوی مال آغا وقت سر دو لکا وی که دوانیم لکا داخل وی دوانیم لکا ما داخل اور ایدی خلقو لدواگانے ہوکا اور ہوتا نو ما ہوتا ہے رو رہے یو خبراتو کما میں چیت پیغمبر مبارک فرمائی کہ دا غائب مسلمان دعا دا غائب دا پتاغل دعاو کنو خدای بقبلی او چی بیت اللہ لذی نو سنت دادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تروانو بیت اللہ نو رسول اللہ مبارک لاس اونی و دا مدینین و سربار اور تسوائی رورکی ما پا دوا کی ہیر نکے گا نو بیت اللہ لچیزے التا دوام قبلی گی یوا بل دادی چی پیغمبر دا حضرت عمر نا دعا غوالی
لوی سلیم د کشر نه غوښتې شي او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتې چې مالا دعا وکړه په دې باندې خفه کېږي او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی او بله درته ویما بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله غلی خدای قبلی عقب ما لم خدای قبوله کړي بخل کې زه خو نه کوم بخل زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم نه کوم پکې بخل او خپلو مقتدیانو